یو ورور په موبایل کې د قرآن مجید ساتلو متعلق 15 پوښتنې رالیږلي دي. لومبۍ پوښتنه دا کوي چې موبایل کې ما سره کانې بجانیم دي، نو آیا زه په دې کې قرآن مجید ډاونلوډ کولی شم، انسټال کولی شم او که نه؟ دویم سوال یې دا دی چې زه دا په اودس تلاوت کولی شم موبایل کې او که نه؟ دریم نمبر سوال دا دی چې ما ډډه لګولې وي او موبایل کې مې قرآن مجید کلو کړي وي، نو زه پکې تلاوت کولی شم که نه؟ څلورم نمبر پوښتنه دا ده چې واشروم ته زه دا موبایل وړی شم او که نه؟ او پنځم نمبر پوښتنه دا ده چې د موبایل ته زه بې اودسه لاس لګولی شم او که نه؟ نو جواب دا دی چې کله تا سره په موبایل کې ګانې بجانې وي نو بیا هم ته پکې قرآن مجید انسټال کولی شي، خو په موبایل کې ګانې بجانې ساتل یا ډرامې ساتل دا څه ښه کار نه دی او څه فایدې هم نشته دی، الټه نقصانونه ډیر دي. نو لہذا دا ته ډیلیټ کوي او قرآن مجید پکې انسټال کوي. خو که یو کس بیا هم وایي چې یاره ما سره خو پکې ګانې بجانې هم دي، زه پکې موبایل قرآن مجید انسټال کول غواړم، کولی شم که نه؟ او بیا هم کولی شي. دویم نمبر پوښتنه دا ده چې بې اودسه زه په قرآن مجید کې تلاوت کولی شم که نه؟ نو جواب دا دی چې او بې اودسه هم تلاوت پکې کولی شي، ځکه چې کله تا دا ایپ کلو کو نو د قرآن مجید چې دا کوم نقوش دي نو د دې د پاسه یو سکرین لګېدلی دی، نو که ستا ګوتې په هغه نقوشو باندې لګي نو هغه اول په سکرین باندې لګي، په پرده باندې لګي، نو لہذا بې اودسه پکې هم تلاوت کولی شي. خو بې اودسه لږ تلاوت کولو ثواب کم دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې څوک په مونځ کې تلاوت کوي نو د دې 100 نیکي دي، او بیا په مونځ کې په ولاړه تلاوت کوي 100 نیکي دي، په مونځ کې په ناسته تلاوت کوي نو د دې 50 نیکي دي، او څوک با وضو په اودس کې د قرآن مجید نه تلاوت کوي، قرآن مجید ته ګوري او تلاوت کوي او اودس هم وي نو د دې 50 نیکي دي. او چې کله بې اودسه انسان تلاوت کوي، بې اودسه تلاوت کوي نو د دې بیا 10 نیکي دي. نو بهرحال انسان چې اودس وکړي نو د 10 نیکو په ځای باندې دته بیا 50 نیکي میلاویږي، 15 نیکي پکې اضافه ده. نو لہذا باوضو پکار دی. خو که یو کس بې اودسه هم تلاوت کول غواړي نو هغه کولی شي په موبایل کې. دریم نمبر سوال دا دی چې ما ډډه لګولې وي نو زه تلاوت کولی شم که نه؟ او چې ډډه دې لګولي تلاوت بالکل کولی شي، خو دومره قدرې کار دی چې د آدابو رعایت دا ډیر ضروری دي. که یو کس بالفرض عذر لري، تکلیف لري، ستړي ډیر زیات او هغه وایي چې یاره زه قرآن مجید تلاوت کول غواړم خو لږ ډډه به م لګوم، او نو ډډه لګولی شي، ګناه پکې نشته دی، خو آدابو رعایت کول دا ډیر فایده کوي. څلورم نمبر سوال دا دی چې واشروم ته زه موبایل ځان سره وړی شم که نه شم وړی؟ او چې کله تا د قرآن مجید دا پیج دی بند کړي وي، هغه ایپ دی آف کړي وي، نو ته بالکل ځان سره موبایل هغه وړی شي، واشروم ته ځان سره وړی شي. پنځم نمبر پوښتنه دا ده چې زه د موبایل ته بې اودسه لاس لګولی شم که نه شم لګولی؟ چې کله زما په موبایل کې قرآن مجید دی، دې ته زه بې اودسه لاس لګولی شم او که نه شم لګولی؟ او بې اودسه ورته لاس لګولی شي. بهرحال د قرآن مجید تلاوت ډیر پکار دی، موبایل کې ځان سره اچول پکار دی، خو دومره قدرې کار دی چې کله تاسو په موبایل کې کله یو قرآن مجید انسټال کوئ نو ښه تحقیق وکړئ چې دا تاسو د کومې کمپنۍ والا انسټال کوئ. هغې کې لیکلي که نه چې کله تاسو انسټال کوئ نو هغې سره دا وضاحت وي چې دا د 16 لاین دی، 15 لاین دی، یا د دې نه علاوه دا د کومې کمپنۍ چاپ دی. نو بهرحال د دې تصدیق پکې وکړئ، ځکه چې نن سبا د قادیانیانو چې کوم دی هم په دې باندې خپل کوششونه شروع کړي دي او هغې داسې قرآن مجیدونو ایپ اچولی دي چې هغه محرف دي، مطلب یې کې تحریف کړی دی، څه الفاظ یې مخکې رستو کړي وغیره وغیره. نو بهرحال قرآن مجید په موبایل کې اچولی شي، خو لږ شانتې احتیاط پکې کول پکار دي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د قرآن مجید د تلاوت کولو، په هغې د عمل کولو، په هغې باندې د پوهېدو توفیق رانصیب